بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالحق او تاسو ګوري هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما د ویډیو ایډیټینګ یو سیریز شروع کړی ده چې دا د هغې 7 نمبر ویډیو ده. دوستانو د دې نه مخکې ویډیوز که تاسو نه کتلي نو هغه هم تاسو وګورئ ځکه چې هغه ویډیو هم تاسو له ډېرې مفید دي د ویډیو ایډیټینګ په یادولو کې. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم د فلټرز په باره کې. دوستانو په دې سره کر لکه چې دا کوم آپشن دی 5 نمبر فلټرز. دوستانو دې په باره کې موږ نن خبره کوو چې فلټرز دا موږ څنګه استعمالوو په ویډیو کې. نو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زما یو ورکوټه شانتې ریکویسټ دی که چېرته تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د دې ویډیو لاندې به په سور کلر کې د سبسکرایب بټن وي هغه تاسو کلیک کړئ او ورسره چې کوم د بیل آیکن راشي نو هغه هم تاسو ضرور دباو کړئ. نو د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته در رسیږي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما خپله فلمورا سافټویر کولاو کړی دی. تاسو به هم هغه کولاو کوئ. د هغې نه بعد دا 5 نمبر چې کوم آپشن دی فلټرز. نو د دې په باره کې به زه تاسو ته وایم چې فلټر څه شی دی. نو پهله به تاسو راشئ میډیا ته. د هغې نه بعد به تاسو دا امپورټ وکړئ. امپورټ فایل ته ولاړ شئ او چې څه امپورټ کوئ نو هغه به ټول تاسو دلته راولئ. دوستانو ما دلته یو فایل چې دی هغه امپورټ کړی دی نو هغه به زه د ټایم لاین ته راولم. ټیک شه دوستانو دا فایل ما دلته راوستلو. د هغې نه بعد به دوستانو زه دا اډیو ډیچ کړم. اډیو ویډیو مې بیله که اډیو به ترې زه ډیلیټ کړم. اډیو ما کلیک کړ. د هغې نه بعد کیبورډ کې چې کومه د ډیلیټ بټن ده دا به زه کلیک کړم. ټیک شه دوستانو دا مې د دې وجې ډیلیټ کړه یعنی چې زم دلته خبرې کوم او هغه ویډیو کې چې کوم ساوند دی نو بیا چې دی تاسو به زما اواز صحیح نه اورئ مسله به پیدا شي. نو په دې وجه چې دی هغه اواز ما د دې نه ډیلیټ کړو. تاسو کتلی شئ دوستانو په دې کې دا زموږ ویډیو ده. دوستانو د هغې نه بعد به زه فلټرز وکړم تاسو ته چې ما وویله څنګه په دې کې 5 نمبر باندې آپشن دی دا به زه کلیک کړم. د هغې نه بعد دوستانو په دې سیټ که تاسو وګورئ په دې سره کرله کې نو پهله دا په آل باندې کلیک دی. آل کې څومره دانې دي 125 دانې دي په دې کې. بیا ورپسې داسې نور هم دغه شانتې دی فولډر یې ورکړي دي خو ټوټل په دې کې 125 فلټرز دي. نو دوستانو په دې کې چې ستاسو کم فلټر خوښي نو هغه تاسو لګولی شئ. دوستانو د دې ځای نه به زه یو فلټر راوالم او په دې ویډیو کې به زه ور پیسټ کړم. ټیک شه دوستانو نو دا تاسو کتلی شئ چې دې سره ویډیو دغه شانتې ښکاري. په دې کې موږ دغه شانتې نور هم ګورو خو دوستانو دې نه ما ساوند ډیلیټ کړو ځکه چې زم دلته خبرې کوم او هغه د ویډیو چې کوم ساوند دی هغه مې نو بیا مسله پیدا کېږي به تاسو زما اواز صحیح نه اورئ. نو په دې وجه ستاسو خوښه که تاسو ساوند ډیلیټ کوئ او که نه ستاسو مرضي ده. د هغې نه بعد دوستانو دغه شانتې به زه د دې ځای نه یو بل فلټرز راوالم او هغه به هم زه په دې باندې ور پیسټ کړم. دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو چې کوم فلټر ستاسو خوښ شي نو هغه به تاسو دغه شانتې په هغه ځای به دغه شانتې کېدی دا شیز دغه شانتې آپشن به تاسو سره راشي. دا تاسو کتلی شئ په دې سره کرله کې نو دا چې تاسو دغه شانتې ونیسئ نو هغه ټوله ویډیو باندې به ولګي. ټیک شو دوستانو او دا یو چې کوم دی دا هم ته ما ډیلیټ کړو. واپس به زه بیا په هغې باندې کلیک کړم او دا به زه بیا دغه شانتې راښکاږم. ټیک شو دوستانو نو دا اوس زما په دې ټوله ویډیو باندې ولګېدو خو زه نه غواړم دوستانو ځکه چې دا فلټر چې کوم دی دا ښایسته نه دی. دغه شانتې زه په دې کې بل فلټرز ګورم. په دې کې دوستانو ښایسته فلټرز هم شته او خراب هم پکې شته. نو هغه چې تاسو دا ښه مطلب ښه نه تاسو وګورئ نو چې ستاسو په کوم فلټر خوښ شي نو هغه تاسو په دې کې استعمال کړئ. دا زه صرف ستاسو د پوهولو دپاره په دې باندې فلټر استعمالوم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا دغه شانتې فلټر دی. د هغې نه بعد دوستانو په دې کې زه یو بل فلټر ګورم دا هم ما ډیلیټ کوم. دغه شانتې به زه په دې کې لاندې راشم. ټیک شو دوستانو دا یو بل فلټر ما دلته راواخیستو. دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو دا یو بل فلټر دی په دې کې
بس دا هم ما ډیلیټ کو. ورپسې دا یو فلټر به زه راوالم، دا هم ما ته څه مزیدار شانتې نه ښکاري، هغه هم ډیلیټ کو. د هغې نه بعد دا یو زه ګورم دوستانو، دا هم څه لږ ګزاره شانتې کوي. ټیک شو دوستانو، دغه شانتې زه دا یو فلټر هم دلته ما ور پیسټ کو. دا هم تاسو کتلی شئ بهي. د دې نه بعد دوستانو دا یو فلټر به هم زه راوالم، په دې باندې مې زه ور پیسټ کړم. دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو، دا په دې کې بیل فلټر دی. دغه شانتې په دې کې 125 دانې په دې کې ټول فلټرز دي، د هغې بیا دی فولډرې ورکړي دي په دې سرکل لګي، دا تاسو کتلی شئ. نو زه به دې خوا راشم دوستانو، دغه شانتې یو بل فلټر به زه راوالم د دې ځای نه. دا به هم زه، دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو څنګه فلټر دی. دغه شانتې دوستانو په دې کې دا یو بلور والا فلټر هم دی، هغه هم زه په دې باندې استعمالوم. دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو ټوله ویډیو یې خړه کړله. دغه شانتې دوستانو زه په دې کې نور فلټرز هم ګورم، په دې کې ډېر زیات دي. نو دا یو فلټر به هم زه د دې نه راوالم، دا تاسو کتلی شئ دوستانو. دا فلټر څه ښایسته شانتې نه دی دوستانو، دا یو فلټر به هم زه راوالم، دلته به یې پرېږدم. دا فلټر هم تاسو کتلی شئ دوستانو، دا پکې لږ ښایسته شانتې ماته ښکاري. د هغې نه بعد دوستانو تاسو ته ما وویله چې دا تاسو په ټوله ویډیو باندې لګوئ، نو تاسو به کم فلټر چې کم دی په دغه ځای کې هغې باندې به دا ماوس دغه شانتې کېږدي، نو دې شکل به دغه شانتې شي څنګه چې تاسو په سره کرله کې لیدلی شئ. نو دا به زه دغه شانتې ونیسم، د دې ویډیو دې سر ته مې راوستو. د هغې نه بعد به زه دې بل سر ته راشم او دا موز به پې دغه شانتې کېدم، نو دا څلور ګوټه شانتې شو، یو کرله دغه شانتې ده، یو غش دې خوا ده، یو غش دې خوا ده. دا به زه دې ځای نه دغه شانتې ونیسم د موس په ذریعه باندې او دې بل سر ته به هم راولم. نو دا چې زه اوس پلی کړم نو اوس به تاسو کتلی شئ دوستانو په دې ځای باندې. ښه دوستانو دا فلټر هم به زه د دې ځای نه ډیلیټ کړم. د هغې نه بعد دوستانو په دې کې چې دا دویم نمبر کم فلټر دی دا به زه کلیک کړم. دا اصل کې ټول 125 دانې په دې کې فلټرز دي، نو دا هغې بیا دې له ټولې فولډرې جوړې کړي دي. نو د دې ځای نه به بیا زه یو فلټر راوالم. ټیک شو بهي، دا هم تاسو کتلی شئ دوستانو څه ګزاره کوي. د هغې نه بعد 8 لایف والا کې دې کې 3 دانې دي، د دې نه هم پکې زه یو راواخلم. ټیک شه دوستانو دا هم تاسو کتلی شئ. بیا دغه شانتې ورپسې لاندې نور هم دي چې کوم پکې ستاسو خوښ شي دوستانو، هغه فلټر تاسو د دې نه راواخلئ او په خپله ویډیو کې استعمالولی شئ. نو زه بس د دې ځای نه صرف دا یو فلټر رالم دوستانو په دې ویډیو کې ور پیسټ کوم او نور دوستانو بس دا شو دوستانو. دا مطلب زمونږ ویډیو مکمل تیاره شوه، یعنی صرف ستاسو د پوهولو دپاره تاسو ته د ویډیو چل ښیمانو. د هغې نه بعد د اخیری چې ټولو آپشن دی ایکسپورټ، نو زه به هم دا کلیک کړم. د هغې نه بعد دوستانو ستاسو مخې ته به دغه شانتې یو پیج کولاو شي. د هغې نه بعد د ټولو نه اهم آپشن چې دی هغه په دې کې دا سایزونه دا تاسو کتلی شئ په دې سره کرله کې. پهله دی فارمیټس، بیا ورپسې د موبایل والا یوټیوب ډایرکټ تاسو د دې ځای نه یوټیوب ته هم اپلوډ کولی شئ، فیسبوک ته. په دې کې بیا دا یو ما سلیکټ کړی دی دوستانو. په دې کې بیا دې کې دا نور آپشن دي MP3 ویب والا 3GP او ما په دې کې MP4 سلیکټ کړی دی. د هغې نه بعد دوستانو دا دې خوا چې کوم آپشن دي په دې سره کرله کې نو دې له به تاسو دلته نوم ورکوئ. څنګه چې زه دلته ورکوم بهي 01 مې ولیکو، نیو 01. د هغې نه بعد دوستانو دا اوس په ډیسکټاپ باندې، یعنې دا چې زه سیو کوم نو دا ما سره په ډیسکټاپ باندې سیو کېږي. دا تاسو د دې ځای نه هم چینج کولی شئ، یا تاسو ډیسکټاپ باندې یا چې کوم ځای کې دا تاسو سیو کوئ به تاسو سلیکټ کړئ او بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. نو دوستانو د هغې نه بعد دا سیټینګ چې کوم آپشن دی په دې سره کرله کې دا چې زه کلیک کړم دا د دې د ټولو نه اهم په دې کې سیټینګ دی. دا دوستانو ګوډ دی، یو په دې کې ګوډ دی، یو سره بیټر دی، یو بیسټ دی. ګوډ چې کوم دی دا لکه کم ریزولوشن والا مطلب کم MB والا، بیټر والا پکې لږ سی وای، بیسټ والا پکې ډېر زیات سی وای.
د هغې نه بعد دوستانو د ټولو نه اهم آپشن په دې کې دی دویم نمبر ریزولوشن 1280x720. دا ټیک دی دوستانو، که تاسو یې چېرته کموئ نو دا غشې شانتې چې دا به تاسو کلیک کوئ، په دې کې تاسو نور سلیکټ کولی شئ. خو دوستانو زه به تاسو ته دا ووایم چې 1280x720 دا ایچ ډي سایز دی. د دې نه چې تاسو کم کوئ نو دا ستاسو د ویډیو کم ریزولوشن چې دی هغه خرابېدی شي. باقي ټول ټیک دی نو زه به اوکې کلیک کړم. او بیا د هغې نه بعد دوستانو تاسو دلته ښیي چې دا به یي سایز دی 54 MB 54.4 MB دا ټول فایل دی او 1.1 منټ او 24 سیکنډ دا ټوله ویډیو ده. او بیا دا ټول نه لاندې اهم آپشن چې دی ایکسپورټ دا چې تاسو کلیک کوئ نو د دې ایکسپورټینګ به سټارټ شي، دا په ویډیو کې د دې کنورټ کېدل سټارټ شي. دوستانو د هغې نه بعد به زه دا فاسټ کړم. ټیک شو بای، دې ته زما ضرورت نشته، دا ما صرف ستاسو د پوهولو دپاره ما تاسو دا طریقه وښودله. نو دوستانو په دواګانو کې مې یاد ساتئ. او دوستانو د هغې نه بعد یو بله خبره هم واورئ چې بس زمونږ د ویډیو دا ایډیټینګ دا کم سیریز چې هغه بس په ختمېدو کې صرف بس دا 2-3 آپشنه پاتې دي. انشاءالله تعالی دا چې وکړو نو بس زمونږ د ویډیو ایډیټینګ دا سیریز به اختتام ته ورسیږي. او دوستانو اوس ماله اجازت راکوي، د الله په امان.